په کندهار ښار کې هغه سړکونه چې د ځینو ستونزو له امله تخریب سوي و بیرته یې د رغولو کارونه راپیل سوي دي. تازه د کندهار ښاروالي ویاند سیف الله سیمایي دغه سړکونه د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه په 4 میلیونه افغانۍ د کندهار ښار په بېلابېلو سیمو کې بیرته رغوي او په یوه میاشت کې به یې کارونه بشپړ سي. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15000 متره مربع هغه سړکونه پینهکاري سي کوم چې هغه د مختلفو عواملو له کبله تخریب سوي وي. په دې پروژه کې چې تقریبا هر ورځ 25 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي. ټولې ساختماني چارې به د یوې میاشتې په موده کې بشپړې سي او د یادونې وړ ده چې پر یاده پروژه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. د کندهار ښار یو شمېر اوسېدونکي د دغو سړکونو په بیرته رغولو خوښ دي او وایي چې د یادو سړکونو په رغولو سره به نه یوازې له ښار څخه دوړې او غبار ورک سي بلکې د ترافیکي پیښو په کمولو کې به هم رول ولوبوي. موږ پر دا سړک باندې د غټو موټرانو څخه ډېر په عذاب و. دا سړک خامه و، ډبې و، ټکرونه هم پرې کېدله. د دوکاندارانو هم ډېر ځینې په تکلیف و. دا غټو موټرانو والا دوی چاقیان یې کولې، موټران بې ځغلوله، یو د بل راس ته بې نه کتل، یو د بل سره بې کاټوله. نو د دې له وجې څخه دلته ټکرونه پر دا سړک کېدله او دا سړک چې و ډېر خراب و. وختي بیخي ډېر مشکلات او ډېر ټکرونه د لاسه به پیښېدله. خلک ورسره به عذاب و، دوړې، کچره، مردارۍ به و. اما اوس شکر د خدای چې دا اوس ګورو اوس کار پر شروع دي نو ټول ته به هوساینه سي. یا ساتنه نو ټول د ملت کار دی، نو ټول عوام باید سره لاس پر لاس سي. یو کچره یو شی به نه ورته غورځوي، یو دغه به نه ورته کوي. ډمبر دی هرومرو د اوبو څخه بد وړي. دوی همدارنګه د کندهار ښار له اوسېدونکو په خاص ډول له دوکاندارانو څخه غوښتنه کوي چې د سړکونو په ساتنه کې خپله دنده سرته ورسوي او پر ډمبري سړکونو له اوبو پاشلو څخه ډډه وکړي. عامو ښاریانو څخه مو غوښتنه دغه ده چې کله تاسو دوکانونو مخ ته بعضې ترکاري فروشان دي او بعضې نور عام خلک دي په دغه نور ته معلومیږي چې د او پاشي څخه دا سړک خرابېږي ځکه دا ډمبر دی. که چیرې سمیټ خو بیا پروا نه کوي، هغه لا سمیږي. نو ډمبر چې دی هغه او پاشي څخه دوی باید خودداري وکړي او د ترانسپورت په بخش کې دغه مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې دوی دغه بار وړونکي موټران د ښار په داخل کې دغه سړانو غونه کیفیت بیا نه دي جوړ چې دوی د ډېر بار او ډېر وزن تحمل ولري. نو هغو څخه هم دا هیله کوو چې دغه موټران بس نو کوي په کم وزن کې پر دې سړکانو باندې تېر کړي ځکه چې د ښار فرعي سړکان چې هغه دومره تحمل نه لري، هغه دومره کیفیت کې بیا نه دي جوړ لکه څنګه چې هغه لوی سړکونه.